بسم الله الرحمن الرحیم. اول ورشي د کروم باندې به کلیک وکړئ. کله چې په کروم کې کلیک وکړو د کروم نشان چې د کروم بروزر په دا کې به په سرچ کې به ولیکئ m ډاټ دلته زه سرچ کې درته لیکم m ټکی فیسبوک ډاټ کام. دا چې کله ته فیسبوک سرچ کې ولیکئ په کروم کې د هیل دی کروم کې دلته زه درته لیکم ته طریقه کسه کروم کې مې ولیکل لاندې به دا سرچ به کله مو چې دا سرچ کړو نو دلته د کونج کې کوم سور نشان چې ویني یا د ځینې درې ټکي وي یا د سور نشان وي په دې نه به کلیک وکړئ. کله چې په دې نه کلیک وکړئ دلته به تا خپله آی ډي یعنې فیسبوک لوګین په دا کې به تا خپله آی ډي د هیله کې د هیله نه وي خپله آی ډي به کې د هیله کې داسې اوس خلاصېږي. زه اوس ته ښیم کله به اینه وروسته به د کروم د سره ټکي نشان کې سرچ کوم دا نه چې کله نشان وکړو د لاندې ډیسکټاپ موډ ته به موبایل وړوي. زه یې بیا ته ښیم د درې ټکي کسه دې راغلل مو آی ډي ته یې ورکېدو د درې ټکونه زه اوس کلیک کوم دلته یې ته ښیم. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو د لاندې ډیسکټاپ موډ ته څو ډیسکټاپ موډ ته رجیګوم دا ډیسکټاپ دا کې به چک مار وچوي نو دا سکرین فیسبوک به ټول سکرین ته شي. دلته د مسنجر باندې به کلیک وکړئ. کله چې مسنجر نه ته کلیک وکړئ دلته به ته مسنجر لیست روسي مثال د اولینه آی ډي کې یو وایس میسیج کې دا نه کلیک کوم لاندې کې ارڅم اوسې کسه دا وایس میسیج د کونج کې درې ټکي ویني په دا نه به بیا کلیک وکړو په دا نه چې کله موږ تاسې کلیک وکړو دلته زه اوس ته کې ښیم چې رقم ته یعنې ډاونلوډ ده یو پلی باک ده د ډاونلوډ نه مو کلیک وکړو. کله مو چې په ډاونلوډ نه کلیک وکړو اوس ډاونلوډ نه زه کلیک ته کوم دا د ډاونلوډ اګین مو یو مخته ډاونلوډ کړ دا اوس بیا ډاونلوډ کوم. کله مو چې په دې نه کلیک وکړو نو ډاونلوډ ډایرکټ چلن کېږي په دا طریقه نه ډایرکټ کړئ دا ډاونلوډ سٹارټ شو دا ډاونلوډ شو موبایل ته راغلو اوس کړای شي که څه دا مصرف ډاونلوډ شوی ته ور پر د ډاونلوډ کمپلیټ ته که دلته چې اوس کلیک وکم مو څه دا په موبایل منیجر کې دا د وایس مو موبایل تر کوشي مو موبایل کې دا نو په دې طریقه سره کولی شو چې هر ډول وایس میسیجونه خپل موبایل ته ډیر په اسانه او ساده طریقه سره را ډاونلوډ کو. دا د وایس میسیج ډاونلوډ کول د مسنجر څخه